السلام علیکم ویلکم بیک فرندز ښه راغلاست. نن ویډیو خاص کر د بګنر والو دپاره ده کوم چې غواړي د ځان په اړه خبرې وکړي یعنی یو جمله ووایي. ټولې جملې د I am څخه به شروع کیږي یعنی زه یم یا زه کوم د دې څخه به شروع کیږي. نو ویډیو تر پایه وګورئ چې تر څو تاسو پرې ښه واضح پوه شئ. So let's start. ټول وړاندې the first one یعنی لومړی I am not sure. I'm not sure. زه یقیني نه یم. زه یقیني نه یم. دویم I'm not going. I'm not going. زه نه ځم. زه نه ځم. دریم I'm waiting for you. I'm waiting for you. I am waiting for you. زه ستاسو په تمه یم. زه ستاسو په تمه یم. څلورم I'm not working here. I'm not working here. زه دلته کار نه کوم. زه دلته کار نه کوم. پنځم I'm not good. I'm not good. زه ښه نه یم. زه ښه نه یم. اوس شپږم I'm working now. I'm working now. زه اوس کار کوم. زه اوس کار کوم. اووم I'm busy now. I'm busy now. زه اوس مصروف یم. زه اوس مصروف یم. اتم I'm watching TV. I'm watching TV. زه تلویزیون ګورم. زه تلویزیون ګورم. نهم I'm going back. I'm going back. زه بیرته ځم. زه بیرته ځم. لسم I'm here for you. I'm here for you. زه دلته ستاسو لپاره یم. زه دلته ستاسو لپاره یم. یولسم I'm interested. I'm interested. I'm interested. زه دلچسپي لرم. زه دلچسپي لرم. یو څیز یو شي کې دلچسپي لرل یا هغې ته خوښه ښودل هغې ته انټرسټ ویل کېږي یعنې انټرسټډ پکې. دولسم I'm very tired. I'm very tired. زه ډېر ستړی یم. زه ډېر ستړی یم. دیارلسم I'm shocked. I'm shocked. زه حیران شوم یا زه حیران یم. زه حیران یم. څوارلسم I'm impressed. I'm impressed. I'm impressed. زه متاثر یم. زه متاثر یم. د یو چا یو چیز یا یو شخص د پرسنالټي یا د هغې د ظاهري لوک نه متاثره کېدل هغې ته امپرسډ ویل کېږي. پنځلسم I'm trying to work. I'm trying to work. زه هڅه کوم چې کار وکړم. زه هڅه کوم چې کار وکړم.